زموږ په دې ټولنه او په معاشره باندې یو ناورین او مصیبت راغلی دی په اوس دور په زمانه کې. څنګه مصیبت او څرنګه ناورین؟ ښځو پیشې او خصلتونه د نارینه‌و شروع کړي دي او برعکس نارینه‌و د ښځو خصلتونه خپل کړي دي. د ښځو خویونه میک اپ ډیر ځوانان لګوي. همدارنګه اخلاق فاسد سول، اخلاق خراب سوي دي. لمونځ دا پرېښودل سوي دي، یا کم کسان چې هم کوي هغه مازې اسې ځان ځینې خلاصوي، سترګې ورتوري، داسې فالتو بې معنا کار ورته معلومېږي، داسې زاید کار ورته معلومېږي. ته یې وګورئ په دې جوماتو باندې، په دې لمانځو باندې، د جمعې د لمانځه نه راواخله تر اختر د لمانځه پورې، د سهار د لمانځه نه راواخله تر ماخستن د لمانځه پورې خاص اهمیت چاته نه ورکوي، نه یې خوا په بدېږي. طاعت د الله رب العزت هیر سوی دی او د مرګ شیبې راژندې دي، د مرګ شیبې راژندې سوي دي. تاسو وګورئ ځوانان په ځواني دې ته هټ اټیک وشو، دا په اکسیډنټ کې ولاړی، پر دې دا په دا مصیبت اخته شو، په هغه مصیبت اخته شو. د خدای نافرمانی اوس د خلکو څه ته غواړي، لیونتوب خبرې خلکو ته ښکاره کېږي. جوماتونه د الله کورونه هغه خالی سوي دي او د لوبو او د ساتیریو میدانونه او کوټې ډکې سوي دي. ته ورسې په ګروندو کې څالي، په پارکو کې څالي، لیکن برعکس د خدای کور 15 منټه په جومات کې تیرېدل داسې ورته ښکاري د نن وخت خلکو ته لکه د اور پر تبۍ چې ناست دي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د منافق کوم علامه بیان کړی او هغه د منافقانو خبرې نن په موږ کې دی په ورځ ځای معلومېږي، تر مشره تر کشره، تر ځوانه تر بوډا او تر عالمه او تر عامي، تر هرې طبقې پورې. همدارنګه علامات د قیامت، نښې د قیامت دا ښکاره سوي دي او د اسلامي نړۍ ملکونه او هیوادونه په خپل منځ کې سره ویشل سوي دي او متفرق سوي دي. نو ای الله رب العزت موږ په هغه څه مه رانیسې کوم چې زموږ کم عقلان کسان کوي، فاسقان او بدکاران کم ګناهونه کوي، خدای په هغو باندې موږ نیسي. ای الله موږ تاسو د ښې خاتمې په ایمان د مړه کېدو سوال کوو. په دې زمانه کې د ایمان بچاوېدل دا مشکل دی.